ویم دازله په احترام یارا مصری می واوري ورته سوچ وکړه وای مظلوم یار درته پیغام یارا مسافر دا ډیره سخته یارا دغه سړی د ډېر بدبخت یارا څوک چې د کوره مسافر درومي ډېر زر بشي په سخته یارا چې ځان ته کینم زه تنها مرجانې خپلو خپلوانو نه جدا مرجانې خلک اختر ته سنګرونه کوي ما هر اختر وي په ژړا مرجانې په موږ راغلي دي غمونه مورې د هرې خوا نه تکلیفونه مورې هغه د ګل په شان ځواني مې لاړه اوس مې تور شوي مې رنګونه مورې زه چې روان شوم مسافرۍ ته یاره اور مې وربل کړه زندګۍ ته یاره په سرو غرمو کې مې ګزران تېرېږي اوس مخامخ شوم مجبورۍ ته یاره اور مې وربل کړو زندګۍ ته یاره په سرو زه چې روان شوم مسافرۍ ته یاره اور مې وربل کړه زندګۍ ته یاره په سرو غرمو کې مې ګزران تېرېږي اوس مخامخ شوم مجبورۍ ته یاره څه عجیبه شان زندګي دی یاره د هر سړي ځان ته ځاني دی یاره نو نرشته او خپلوالي چلېږي او ډېره سخته مسافري دی یاره اول خوشحال وم چې روان وم مورې نو اوس د ځان پورې حیران یم مورې کله چې راغلم د قاتر په لوري د خپل قسمت نه په خفګان یم مورې نو تیر وختونه چې یاد شي ګرانه همه پلونه چې یاد شي ګرانه زړه مې نری نری دردونه کوي ښکلي خوندونه چې یاد شي ګرانه او ټول یاران به ورجمع ګرانه هر وخت دې ناز به و بېغمه ګرانه هغه وختونه مې په خیال کې راشي وړه بدن مې شي بېدمه ګرانه راته یادېږي محفلونه یاره د خوند نه ډک مازدیګرونه یاره د هغه وخت پسې ارمان کوم چې ربه نشي بیا وختونه یاره و د جمل میلې نظارې وګوره بیا د منظور ماسي سهار ته یاره نو ښکلی چونو په وطن کې یاره لکه بلبل وي په چمن کې یاره هر وخت خندا او خوشحالي وه ډېره داسې مستي وه په بدن کې یاره ډېر دې ښایسته شیرزۍ ګرانه د خوند نه ډک مازدیګری ګرانه دا کیسه خیلو نظارې ته راشه وګوره زمونږ شوالې وګوره زمونږ شاولې مسي ګرانه جانان مسلم یار قلم کېږده ګرانه د غم مصري دې نو
پرېږده ګرانه فضل الرحمن په زړه غمونه ډېر دي د مسافرو کیسې پرېږده ګرانه جنان مسعود